بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په کنټرول پینل کې اوله موضوع چې دا کیبورډ آپشن دی. ګورئ کی جمع بورډ دوه شیان یو ځای شوي نوم یې چیا شو؟ کیبورډ. کی خپله څه ته وایي؟ کی فار د بټنز آف کیبورډز. فار د بټنز آف کیبورډ آر کالډ کی. که یو دانه وي کی، که جمع شي کیز. دا د کمپیوټر ساینس د علم د لحاظه د کیبورډ ټولو بټن ته څه کیز وایي. بیا دا کیز په مختلفو برخو تقسیم شوي، لکه یو پکې دی الفابیټیک کیز. د ا نه تر زیټه پورې چې دی دې ته څه ویل کېږي؟ الفابیټیک کیز. شپږ دانې دي. نمبر کیز دي، نمبر کیز. د صفر نه تر نهو پورې چې دا بټن دې ته څه ویل کېږي؟ نمبر کیز. بیا همداسې فنکشن کیز دي چې 12 دانې دي. د F1 نه واله تر F12 پورې. ایرو کیز 4 دانې دي، دا هم درته اوس شو کوم. بیا سپیشل کیز دي چې دا مختلفې دي، لکه ګورئ کیبورډ راولم دلته دغه ا نه تر زیټه پورې چې دا څومره بټن دي دته الفابیټیک کیز وایي یا ټایپینګ کیز هم ورته ویل کېږي، مختلف نومونه خلک ورته وایي. نمبر کیز دا د نمبر بټن چې دي، ګورئ دا د صفر نه تر نهو پورې 10 دانې دي. فنکشن کیز دغه فنکشن کیز دي موږ او تاسو سره د F1 نه واله تر F12 پورې، دې ته فنکشن کیز وایي. ایرو کیز دغه 4 بټن دي، اپ ډاون رایټ لیفټ. دا 4 بټن ته ایرو کیز. ډایرکشن کیز هم ورته ویل کېږي، نیویګیشن کیز هم ورته ویل کېږي، مختلف نومونه ورته خلک کوي. خو داسې باسنه چې دې بټنو څه کار دی، هر بټن مختلف کار ترسره کوي. لکه F5 او ریفرش کوي که نه، د F2 نه هم کوي، لکه کار معلوم نه دی. فنکشن وظیفو ته وایي. سپیشل کیز سپیس بار دغه اوږدې دا سپیشل کیز درته وایم. ګوره سپیس بار دا سپیشل کیز ده، دا اوږده بټن. الټ دا سپیشل کیز ده. وینډو کی دا سپیشل کی ده. کنټرول کی دا CTRL چې پې لیکلی دی نوم کنټرول کی ده، دا سپیشل کیز شوه. شفت دا سپیشل کیز شو. کیپس لاک سپیشل کی. ټیپ دا هم سپیشل کی. دا ځان ته چې کیبورډ کې بټنه ده اسکیپ کی درته وایي، دا ESC چې پې لیکلی دته اسکیپ کی وایي. بیک سپیس دا لیکل چې پې پاکو. ډیلیټ کی، انټر کی، دا نور مختلفې بټنې دي. بیا دغه ځینې خلک اکثره دا سپیشل کیز کې راولي، اکثره ایکسټرا کیز کې دا راولي، لکه دا انزرټ، دا اینډ او پیج اپ پیج ډاون. دا ایکسټرا کیز کې ځینې خلک شامل دي، ځینې ورته سپیشل کیز هم وایي. نو دا سپیشل کیز موږ سره دي. بیا دکې ګوره ځینې کیز سمبول کیز هم شته. سمبول کې څه معنی ده چې سمبولونه پې راځي. اوس ګوره ځینې بټنې دي هم پې نمبر راځي هم پې سمبول. لکه زه ګوره دا یو وام ګوره په دې باندې صرف اوس عدد راځي، چې کله غواړم سمبول پې راشي بیا به شفت ونیسئ او هماغه بټن به ووهئ، سمبول راغو که نه. صحیح شو. بیا پښتو کې دي چې د پښتو خو بیا خپله ټایپینګ بټنې دي، هغه بیا خپله الفبا پار یو راځي. صحیح ده. نو دا د کیبورډ کیز دي. دې کې دغه سپیس بار د فاصلې دپاره استعمالیږي، فاصله نقطې قدر ورکوي. الټ یو کار نه دی، وینډو یو کار نه دی، کنټرول یو کار نه دی، ځکه موږ او تاسو له کنټرول C کنټرول X کټ شو که نه، یو مختلف. د شفت یو کار نه دی. کیپس لاک چې دی دا یو دوه وظیفې لري. چې کله دا بټنه آف وي لیکل به موږ او تاسو په کوم حروفو کوو؟ سمال لیټرز. چې کله دا بټن آف وي لیکل به په کوچنو حروفونو کېږي، چې کله آن وي نو کیپیټل لیټرز. اوس وګورئ آف دی که آن دی کیپس لاک؟ وړو لیکو وړو. او ګوره چې زه دا ووایم دا په دې همدا آن کېږي همدا آف کېږي. اوس آن شوی. اوس ګوره زه لیکل چې کوم په کومو حروفو کېږي غټو، همدا بیا وایم اوس په کومه شو؟ وړو. صحیح شو. د دې کار دا شو. دا ټپ کې هم فاصله ورکوي، خو د دې سپیس بار کې فاصله نقطې قدر ده. نقطه خو م لیدلې که نه؟ ګوره ګوره بي د دې فاصله نقطې قدر ده.
دا ټپ کې فاصله ورکوي خو د فاصله نیم انچ دی جمپ وهي ګوره دا بیا ورلډ کې موږ او تاسو تشریح کوو شفټر د دې به مې یو کار درته اوس ګوره زه دلته یو نوم لیکم مثال الحرمین غواړم چې د اول حروف غټو لیکل شي او نور کوچني نو زه به ځم کپس لاک باندې کومه ای به لیکم بیا به کپس لاک اف کومه بیا به ورپسې نور حروف ولیکم نه غواړي چې اول حروف غټو لیکل شي نور واړه نو دې دپاره ضرورت چې د کپس لاک آن کې خو شفټ ونیسه هر حروف چې لیکې هغه به غټ راشي صحیح شو چې کله کپس لاک آف وي غواړي کوم حروف غټو لیکې شفټ ورسره نیسئ بیک سپیس دغه بټن ده دا لیکل پاکوي ګوره بیک شاته تګ دپاره انټر د اوکې کار کوي لاین هم بدلوي لکه د اوکې څنګه کار کوي ګوره مثال زه دلته راغمه رایټ کلیک نیو فولډر مې جوړ کړو دا فولډر زه غواړم ډیلیټ کړم انتخاب نه دلته ډیلیټ کی شته که نه اوس ګورئ دلته موږ ته میسج باکس راځي دا فولډر انتخابوم او په ډیلیټ کلیک کوم اوس وګورئ یس انتخاب دی که نه زه په ماوس هم یس کولی شم په انټر هم یس کولی شم یس انټر د اوکې کار هم کوي لاین هم بدلی بل کپس لاک مې ورته ویل چې دی یو کار نه دی کنټرول سی کاپي شو که نه کنټرول وي پیس کنټرول ایکس کټ یو کار دی نه خو هر څه دا کنټرولوي شفټ مې درته ویل ټپ شو ایکسکیپ دا کینسل دپاره استعمالیږي رد کولو دپاره لکه ګوره یو فولډر زه دلته جوړوم رایټ کلیک نیو فولډر مې انتخاب ډیلیټ مې ووالو اوس زه وایم چې دا د دې یس نه نو ته واوړم نو ټپ کې ووایه ګوره یس نه یې څه ته اړئ نو زه ورته وایم چېرې دا زه نه ډیلیټ کوم کینسل هم که نه سکیپ یې کینسل لپاره شو که نه دا د کینسلولو وظیفه هم څه کوي ترسره کوي دا نورې بټنې چې دا بیا مختلف کارونه لري لکه دکې یو بټن د په نوم د پرنټ سکرین د صفحې عکس الي څه کار کوي صفحې عکس الي مثال زه غواړم د دې صفحې عکس والو نو پرنټ سکرین ووایه عکس به یې واخیستو ښه څنګه شو عکس کومه دی عکس به ته پینټ پروګرام ته راشي مس پینټ دا د رسامۍ پروګرام د بیا لولو یا د خیره دا به اوپن کوي او عکس به دلته څه کوي پیسټ به کوي ګوره ګوره عکس دلته راغو که نه صحیح شو پرنټ سکرین د صفحې عکس الي ښه داسې که څوک درته وي د یو مشخص عکس واله هغه بیا بل اپشن لرو سنیپینګ ټولز په نوم یو ټولز دی دا بیا لولو سنیپینګ ټولز دا بیا د مشخص د یو ځي عکس الي لکه د هر ځي چې ته غواړې مثال زه غواړم د دغه ځي والم ګوره د دې ځي بیا مشخص ځي عکس اخیستی شي خو که د ټول سکرین غواړې عکس واخلې نو پرنټ سکرین بټن د څه دپاره ده عکس اخیستلو دپاره ده او ځینې کیبورډونو کې ځان ته پرنټ سکرین چې کار نه کوي بیا به دا اف ان بټن ورسره نیسي دا اف ان بټن چې ده دا چینجز دپاره ده او اف ان شته دی لیپټاپو کې هم شته ډیسکټاپو کې باندې او هر کیبورډ کې شته دی نو دا نورې بټنې بیا په خپله تشریح کېږي وخت سره اوس مې صرف درته کیبورډ په دې طریقه څه کړو تشریح کړو ښه اوس د کیبورډ آپشن ته راځو کنټرول پینل کې موږ سره آپشن څه دی کیبورډ دی کیبورډ اول چې کوم ماشین جوړ شو په نوم د ټایپ رایټر او هغه عکس ګورئ اثر کې ټایپ رایټر اول کیبورډ دا و ټایپ رایټر دا د کیبورډ نظر همدنه اخیستل شوی کیبورډ مختلف ډولونه لري لکه یو اس بي کیبورډ چې دا تارو لري وایرلیس کیبورډ چې بلوتوث لري لیزر کیبورډ هغسې کیبورډ دی چې ګروپ لري لیزري ګروپ ته هر ځای کې واچو په تخته واچو بلوتوث کمپیوټر سره وصل که هماغه تخته باندې ټایپ کوه کمپیوټر ته به ډیټا انټر کېږي لیزر دی صحیح شو اوس ګورئ د کیبورډ آپشن ته راځو وایي کریکټر روپیټ بیا لیکلي روپیټ ډیلی لانګ شارټ لانګ اوږد شارټ مختصر لنډ ځینې وخت موږ او تاسو په کیبورډ باندې مثال غواړو تیز لیکلو کو ګوره لانګ دی که دا شارټ کومه دې شارټ ته اول ښه متوجه شئ غلطۍ نه په کیبورډ یو څه کېښودل شو یا یو بټنه پریس ونیول شو که زه په یو بټن ګوته کېدم ګوره چې څنګه ای ولیکم لږ وخت تېروي ډایرکټ تکرار شروع کوي روپیټیشن تکرارول زه در شروع کوي که نه ځکه شارټ مونږ ویله چې شارټ وخت نیسه
ګوره په مې ګوته کې خدای ریپیټیشن یې زر شروع کنه که دلته دا ریپیټیشن موږ لانګ کو نو که تا نه یو بټن پرس ونیول شي ریپیټیشن تکرار به زر نه شروع کوي ګوره زر شروع کنه لږ اوله کې وخت ونیو کنه ګوره ډي نو دلته دې دا اکثره ټایپینګ کې چې تاسو تیز تیز لیکئ او بټن درنه تیز پرس کړي هلته سیټینګ تیز شوی نو دا سیټینګ نه شارټ ښه دی نه لانګ نه په کم حالت کې کېږي میډل درمیانه ریپیټ ریټ لکه ګورئ یو بټن باندې چې ګوته کېدم دا ریپیټیشن یې څومره تیز تیز روان دی ګوره زه د ریپیټ کېږي که نه ځکه دلته فاسټ دی که زه دا سلو کم ګوره ریپیټیشن به بیا سلو کوي ګوره ما پاتې ګوته ایښی سلو روان دی که نه نو دلته یې دا سیټینګ شو نو دا هم په کوم حالت کې ښه دی میډل حالت کې کلیک هیر دغلته پریکټس هم د دې اپشنونو تاسو مثال کارولی شئ پریکټس ایریا ده دلته هم کولی شئ لیکلي کرسر بلینک ریټ دا هغه شی ګوره چې دا پړه کېږي دلته وایي کرسر بلینک ریټ دا چې کوم ځای کې وي هغې نه به ته لیکل شروع کړې تا ته د ټکس موقعیت ښایي ګوره دغه بلینکینګ بلینک وایي راپېدلو ته خوځېدلو ته د دې دا د بلینک حرکت د تیز وي که سلو دي وي ګوره که ته دا فاسټ کړي بلینکینګ به دا فاسټ کوي ګوره بلینکینګ یې فاسټ شو که نه خو که ننې کې بیا به بلینکینګ نه کوي په خپل ځي به ولاړ لیکلو سره به مخکې ځي خو بلینکینګ به نه کوي که غواړې بلینکینګ وکړي نو تیز هم ښه نه دی ځکه سترګو سره لږ مشکل بیا پیدا کوي نو درمیانه حالت کې دا هم ښه دی بل لیکل شوي هارډویر کې معلومات درکوي کیبورډ ټول دلته لیکل شوی بل اپشن موږ سره په کنټرول پینل کې دی په نوم د ریکوري دا ریکوري ګورئ داسې اپشن دی اول ته شیکو مې درته بیا خپله پوهېږئ ریکوري موبایل کې هم ریکوري شته که نه ریسټوره موبایل خراب شي والا ریکوري کا هر څه به د منځه ځي که نه داسې دا ریکوري هم ده خو د اوس کمپیوټر سره کار دی ګورئ ډېر ګټور اپشن هم دی مثال موږ او تاسو چې کله وینډوز انسټال کړو دا وینډوز داسې نه دا خرابېږي وایرس ورځي سلو کېږي کار پرې ډېر وکړه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هر وخت چې وینډوز کمپیوټر ته کې دا هم نقصاني دی هارډ ډسک خرابوي په هفته کې 2 ځل وینډوز کو کمپیوټر دی خرابېږي هارډ ډسک ته تاویږي هلته په وینډوز حالت کې په کمپیوټر خپله بوج راځي په حافظې بوج راځي چې څومره ډېر وینډوز وکړي هغومره کمپیوټر څه کېږي خرابېږي هارډ ډسک میاشت کې یو ځل که وشي څه مشکل نشته دی خو د هفته کې یو ځل 2 ځل دا نقصاني دی کله کله وینډوز کې داسې مشکل پیدا شي چې عادي مشکل خو موږ او تاسو وینډوز وکړو نو دې دپاره وینډوز ضرورت نشته ریکوري اپشن شته تا سره مثال به یې درکړم داسې فکر وکړئ چې ما په اول 2020 باندې وینډوز وکړه نیو وینډوز مې څه کړه انسټال کا ښه تاریخ تیریږي اول د اومې باندې ډایرکټ کله وینډوز کې فرق پیدا شو فرق دا معنا کار سلو کوي اوله کې ښه تیز کار کو یا مثال وایرس ورته لږ شانتې ورغو ته غواړې وینډوز انسټال نه کړې دغه اول تاریخ چې ستا کمپیوټر په کوم حالت په دې حالت ته غواړې څه کې راولې خو دې کې نقصانات هم شته که نه چې څه تاسو کله موبایل کې ریکوري وکړئ هغه هر څه د منځه ځي که نه اوس دلته چې ریکوري کې ته به څه د لاسه ورکړې اول ناخواته چې تاسو څومره سافټویرونه په سی ډرایو کې انسټال کړي وي یا په ډیسکټاپ دې څه پرېښي بیا به د منځه ځي اول نه اخواته لکه اول تاریخ د وینډوز وکړه څه د کمپیوټر کې څه انسټال نه کړه په دویم تاریخ د سافټویر انسټال کړي هر څه دې په ډیسکټاپ پرېښوده بیا چې ته دا اول تاریخ حالت ته راولې نو خود به هغه هر څه د منځه ځکه خو په اول تاریخ پکې نه و که نه نو دلته به تاسو څه کوئ دې نقطې ته به متوجه اوسئ ریکوري څنګه کوو دا ریکوري داسې نه چې تا مشخص تاریخونه دي دا تاریخونه خپله سیف کوي لکه دلته اوس ګورئ زه په ریکوري اپشن کلیک کوم وایي لیکئ کریټ ا ریکوري سیسټم په دې یوه کلیک کې دا ګوره خپله ریکوري جوړی مثال یو ریکوري ته خپله جوړی په دې ما اول زه پوه کړم کریټ ا ریکوري ډرایو تا وینډوز وکړه په اول تاریخ د انسټالیشن وکړو د هغه ته ځان سره ریکوري کړي ریکوري دا معنا لکه تا ځان سره کېښودله کله کمپیوټر کې څه فرق پیدا شو دا ریکوري چې تا ځان سره ایښه دا وینډوز نه انسټال دا ریکوري دوباره څه کې انسټال
نو دلته په څه کلیک کوئ کریټ ریکوري وایي بیک اپ سیسټم فایل دا بیک اپ اخلي د دې ټولز وینډوز سالي بیک اپ علي خو دا خپله ډېر وخت نیسي بیک اپ چېرته سیف کې فلش کې سیف که فلش ټول نه ښه دی کله وینډوز کې مثال څه مشکل پیدا چې هم دا فلش ولګوه ریکوري څه که دلته ریسټور که نو دا ګوره اوس د ټول سیسټم ریکوري خو دلته ورته ځای به اوس انتخابی که نه دا اوس آپشن راځي چې دا ریکوري د کوم ځای کې سیف کې اوپن سیسټم ریسټور باندې کلیک کوئ صحیح شو اوس دلته دا خو تاسو خپله ریکوري جوړوئ دا هغه ریکوري چې کله خپله سیسټم اخیستې وي که ځان سره سیف کړي وي نو بیا په څه کلیک کوئ اوپن سیسټم ریسټور لیکلی دی وایي ریسټور سیسټم فایل اینډ سیټنګز وایي سیسټم پروټیکشن آف دا آپشن لا آف دی د دې آپشن آف ولخه کنفیګر to create restore command ها یو ځل وی ریکوري واخلئ ځکه وینډوز 7 کې به خپله ریکوري اخیستله خو په 10 کې دا مشکل دی ریکوري به ورته خپله جوړی نو دې ته اوس انتظار وباسئ چې دا څومره وخت نیسي خو زه درته صرف تشریح کوم ریکوري به کله چې وینډوز واسه ریکوري واخلئ ریکوري ته به ځای مشخص کوئ کوم ځای کې سیف کوئ بیا هغه کله کمپیوټر کې څه مشکل پیدا شو ریکوري دوباره انسټالوئ یعنی هغه کم تاریخ باندې چې ریکوري اخیستې هماغه تاریخ ته یې راولئ نو دلته به په څه کلیک کوئ اوپن سیسټم ریسټور دکې به بیا نیکسټ کې ریکوري به واخلئ خو دلته به یو کار کوئ چې کنفیګریشن ریسټور ته به راځئ دا ټول اپشنونه به تاسو څه کوئ آن کوئ د کوم ډرایو ریکوري اخلي صرف ریکوري موږ د سی اخیستی شو د هر ډرایو اخیستی شو خو د سی ضروري په دې دی چې دکې ټول سیسټم دی نو دا به څنګه آن کوئ اوس وختي آف وکنه تاسو به کنفیګر ته راشئ دلته به څه ته چیک ولګوئ ټرن آن سیسټم پروټیکشن به څه کوئ هر ډرایو ته به دا آن کوئ اوس دا دلته ګوره دې پروسیس روان دی اوس معلوم نه دی ساعت نیسي منټ نیسي څومره وخت نیسي ستا سی ډرایو ته ګوري اوس که دغه تاریخ باندې ما ریکوري واغستله که نه دکې وګوره هر سافټویر انسټال دي ټول که نه نو بیا که ته دا ریکوري ریسټور کې دا څه سافټویر چې دا پکې وي پوه شوې دا پکې څه وي موجود وي نو دا ریکوري اوس معلوم دی چې څومره وخت نیسي خپله د دې وخت چې زیات هغه وخت چې کله په ډرایو کې د سافټویر زیات انسټال وي وخت به ډېر نیسي او چې کم انسټال وي وخت به کم نیسي دې څه پوښتنه شته سیسټم خو مو ویلو بل څه پاتې ډېر خو نه دی که ډیډ اینډ ټایم هم ویل شو فانټس کیبورډ لنګویج ته راځو لنګویج څه معنا ژبه کمپیوټر کې څنګه ژبې اضافه کولی شو لکه کله چې تاسو وینډوز انسټال کوئ کمپیوټر کې دوه ژبې وي اکثره یو وي یا انګلیش وي او فارسي نورې ژبې پکې نه وي څنګه نورې ژبې اضافه کوو لنګویج ته به راشئ صحیح شو لنګویج باندې چې کلیک کې دلته ورته ښیي چې اوس تا سره موجوده کومې ژبې فعال دي انګلیش فارسي او پښتو اوس مثال اول دا ورته یم آپشن سره راځو دا ژبه څنګه ډیلیټ کولی شو ژبه څنګه ډیلیټ کوو مثال زه غواړم پښتو ډیلیټ کړم صحیح لیکلي ریموف غواړم فارسي ډیلیټ کړم په صحیح لیکلي ریموف ژبې ډیلیټ کولو طریقه دا ده اضافه کې څنګه صحیح لیکلي ایډ لنګویج کومه ژبه چې دنیا کې څومره ژبې ټولې دلته شته کومه ژبه ته غواړې اضافه کې پښتو پی ووه پښتو ته ګوره پښتو انتخاب یې کوه په څه کلیک که ایډ صحیح شو بله کومه ژبه اضافه کې فارسي انتخاب که دلته راشه یو فارسي ده یو دری ده ګوره فارسي ایرانی ده دری زمونږ خپله ده
خو د فارس دري او پښتو ټایپینګ کې فرق نشته. بیا کاف کاف دغه کې فرق شته دی. نو فارسي اخلي چې کله کمپیوټر دري څه ټایپ کوئ دري په ځای کومه ژبه اخلي فارسي. نو فارسي ته څه وایي پرژن وایي. دا فارسي دا به انتخاب کوئ په څه به کلیک کوئ ایډ. نو ګورئ دوه ژبې موږ سره څه شوې اضافه شو. دلته لنګویج بار کې ژبې ښیي خو زما نه اوس دا دی ګوره دا ژبې شو ګوره انګلیش پښتو فارسي. اوس مثال په توره دلته زه راځم لیکل کوم مثال ولیکو الحرمین. اوس زه غواړم چې دا په پښتو ولیکم یا په فارسي ولیکم یا همداسې یو بل لغت مثال ولیکو فادر غواړم د سره معنی ولیکم پلار. نو ژبه به دیز نه بدله په کومه ژبه کې لیکي پښتو. نو دا والا پلار په فارسي لیکي دلته راشي څه والا پادره. ګوره د پې فرق لږ شته دی ها پادره. واپس انګلیش ته راځي دلته راشي څه والا انګلیش. دا ژبه د شارټ دیزي ته لنګویج بار وایي. دیز ته څه وایي شارټ کټ هم شته چې کله یو ژبې نه په شفټ الټ لیفټ الټ ورسره لیفټ شفټ. دا لیفټ مې ځکه ورسره ولیکو چې الټ او شفټ مونږ سره دوه دي یو رایټ خواته دی یو لیفټ خواته. چې ژبه بدله لیفټ الټ لیفټ شفټ په ونیسئ. دا رایټ خواته کار نه کوي ګوره لیفټ الټ لیفټ شفټ. ګوره اوس کومه ژبه ده انګلیش ته که نه لیفټ الټ لیفټ شفټ کومه شوه پښتو. لیفټ الټ لیفټ شفټ کومه شوه فارسي. لیفټ الټ انګلیش. نو لنګویج بار د لار نه څه کولی شو ژبه مونږ او تاسو اضافه کولی شو. ګوره اوس دلته مونږ سره یو اس بي نشته. اوس ګورئ ریکوري مې چک کړو یو اس بي باید ورته وصل کړي صحیح شو. او یو اس بي باید څو جی بي وي 4 جی بي ځکه وینډوز سایز دومره دی. نو دلته ګوره خپله انتخابېږي یو اس بي به چې یو اس بي وصل انتخاب به کړي ریکوري به دلته څه کړي سیف به کړي. لنګویج بار ته راځو دې کې څه پاتې دک څه مشکل موو اپ موو ډاون څه معنا. دا ژبه ده دې لیست کې ته غواړې چې دا پښتو پاس کې فارسي لاندې پاس. زه غواړم چې دا پښتو پاس ویسم ګوره موو اپ یا لاندې راولم. ګوره دلته وګورئ پښتو شوه که نه موو ډاون واپس دا موو ډاون کوي موو ډاون ریموو ژبه ختموي ایډ لنګویج ژبه اضافه کوي. نور د دې خپل اپشنونه دي ژبه کې انپوټ کیبورډ ګوره دا کیبورډونه دي په دې خپله دغه فنډونه دې کې څه شوي استعمال شوي دي. نور داسې پکې څه اپشن نشته. نو چې کله ژبه اضافه کوئ دیز نه به راځي. چینج ایډ اینډ ټایم دی دیز نه هم تاسو چې دا ملا نه دی ویلی دا ورته زه یم ایډوانس سیټینګ کې هم پاتې دا اکسسریز کې بیا لولو چې دا لیست چېرته وښئ څنګه وښئ دا ټول د اغېزې موضوع دی. څه پوښتنه دې کې شته بس دی. لنګویج بار رایټینګ 3 اپشنونه وویل شوه. یو موږ او تاسو سره ریکوري